أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورما سپارہ 137 نمبر آیات. قد خلت من قبلكم سنن ستاسو نمخ کے دیر قومنا دیر دیننا تیر شوی دی، دیر لوی واقعات پیخ شوی دی، او دا اللہ پاک عادت مخلوق تا بار بار معلوم شوی دی کہ کم خلقو دا پیغمبرانو سرا دشمنی کولا، دا حق تکذیب تے املا تڑلے وا، دا اللہ و دا اللہ دا رسول تصدیق او طاعت نے مخ اڑولے ہو، حرام خوری، ظلم او گناہ دے باندے ہمیشہ والے کرے دے، دا سے ناکار خلق و انجام ناکارو. کہ پا دے خبر دا چاہ یقین نکی گی نو لگ پا دنیا کے اگرزے، سیرو فی الارض، اگرزے پا دے ازمکہ کے اور دے پخوانی تباشیوی قومنو حالات اگورے. عرب دا مکہ و دا مدینہ خلق دوی بشام طرف تتلل، یمن طرف تبتلل، نوے دے سفرونو کے تاسو لگ نظر اوکے. دا قومونا دا وطنونا ستاسو سرنزدی دی، نو پا دغی کے سوچ فکر اوکا. دا احد پا میدان کے جو صحابہ کرام جنگی دلی دی او کہ کافران جنگی دلی دی، دا دوال ڈلے دا دغی واقعاتو نرے عبرت واخلی، نصیحت تے واخلی. مشرکین مکہ دا پیغمبر علیہ السلام پا دشمنے کی دا حق دا دباول و دا ختمول دا پارا راوتلیو، نو عارضی طور باندے سلگا کامیابی اولی دلا پا دیر غرور و تکبر کے نرازی، آخر انجام دا کافر و ہلاکت او بربادی دا. مسلمانانو تا سختی و تکلیف او رسیدہ، یو قسم ناکامی و تو رسیدلا، نو پا دے بانے نا امیدکی کی دینا، آخر کے با حق غالب ہوئی. دا پخوانا دا طریقہ را روانا دا، نو دوارو تا پکے عبرت او نصیحت خبرشتا. دا احد پا واقعاتو کے کافرو دا پارم نصیحت تے، مومنانو دا پارا ہم. قد خلت من قبلکم سننن، پتحقیق سر تیر شوی دی، من قبلکم ستاسو نمخ کے، سننن حالات و واقعات دا پخوانو قومنو. فسیرو فی الارض، پس اگر دے تاسو پدیز مکہ کے پدے وطنونو کے اگر دے، فانظرو پس اگورے تاسو
کیف کان عاقبت المکذبین جو سرنگیو انجام دا تکذیب کو ان کو کہ پیغمبرانو تے نسبت دا دروغو کو داغوی انجام سنگو هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بیان للناس دا قرآن پاک بیان دے دا خلق دا پارا وهدى او ہدایت تے وموعظة او نصیحت تے للمتقین دا متقیان دا پارا عام خلق دا پارا ہم و دا متقیان دا پارا خاص ذکوی لشو کہ متقیان عمل کی دے قرآن کے ذکر مضامین دا چسوک ووری دا اللہ نے یریگی نراغی دا پارا ہدایت او نصیحت تے هذا بیان للناس دا بیان دے قرآن کے مذکور مضمون بیان دے للناس خلق دا پارا وہدن و ہدایت تے وموعظت للمتقین او نصیحت دا متقیان دا پارا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین دا احد پا میدان کے صحابہ کرام زخمیانو لوے لوے سرداران شہیدان پراتو دا صحابہ کرامو نبازے کوتاہیان اشلی چتاغی پا وجبانے ابتدائی فتحہ بشکست کے بدل شلا او یا صحابہ کرام شہیدان شو پیغمبر علیہ السلام خپلم زخمی شو دا عارضی شکست بدر وجبان نے صحابہ کرام تو رسیدہ علمانے وجہ داوا کہ پیغمبر علیہ السلام 50 تیر انداز پا کنڈو کے مقرر کریو ناغوی پا باز وجہ باندے پدغه دے کے قائم پاتی نشو اختلاف را پیدا شو چاوے دل تا پاتے کے دل پکار دی او اکثر ویل اسارے دل ضرورت نشتا زی چخ پلو مرگر سرا مال غنیمت را ٹول کو نو دوی دا اختلاف او خپلو کے بحث کول دا یو سبب دا شکست دویم سبب داو کہ دا احد پا میدان کے شیطان دا چغو والا الا ان محمدا قد قتلا خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید شو پدے باندے مسلمانانو کی او قسم کم ہمتی او بزدلی را پیدا شلا دریم وجہ داوا جب پیغمبر علیہ السلام دا حکم تعمیل کے اختلاف را پیدا شو پکنڈو 50 تیر انداز پاتی کی گی و کنا پاتی کی گی پیغمبر علیہ السلام و تفرمائیلو کہ زمان غوخ مارغان و تختول بدا دے دینا نخوہ دے او دوی غزے پری خودو نو دا دے دریو وجنا مسلمانانو تا عارضی شکست ملو شو او دا عارضی شکست آخر کے فتح دا خو مجاہدین دغ وقت کے زخمیانو لوے لوے بہادر سرداران داغوی لاشون پراتو
پیغمبر علیہ السلام کافرانو زخمی کړو خپل د صحابه کرامو ته د شکست او صدمه رسیدلې و غمجنو نو دوی غمجن همو او خفه همو آئنده دا پارا دوی که دا کمزوری احتمال زیادو یا آئنده با کمزوری وی نو خدای پاک و تو فرمائل ولا تهنو ولا تحزنو سستی مکوئی مسستے گے ولا تحزنو غم جن کے گے ما وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ام تاسو بغالبی ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنانی ولا تہنو آئندہ کمزوری و سستی پزان کے مراولے ولا تہنو سست کے گے ما ولا تحزنو او غم جن کے گے ہم ما آئندہ دا پارا کمزوری و سستی پزان کے مراولے او پتیرشوی باندے غم جن کے گے ما وانتم الاعلون ام تاسو بغالبیے ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مومنان یہ کہ ایمان در کے مضبوط وی یقین در کے مضبوط وی پسرات مستقیم باندے روان یہ دا اللہ پوادو باندے کامل یقین وی دا اللہ او دا اللہ دا رسول طاعتنا تابدارینا رستکے گئے ما نو تیر شوی حالاتو باندے غمجن کے گا ما پدے سوچن فکرن وقت مزایا کوا دا مستقبل فکرو کا نخپل مستقبل کامیاب جوڑ کا او خپل ایمان و یقین دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا خبر بانے مضبوط کا دے قرآنی آواز سرا اغمات زلونا پیون شو اغسطر استومان وجودنا اغی کے تازگی راغللا اللہ پاک دا دے بزرگانو تربیت او اصلاح اکللا تیر شوی حالاتو بانے غم کول پدے کے وقت متے روا آئندہ دا پر قوت پیدا کا اور دے آیات نہ پس بلا انداز کے اللہ پاک مسلمانانو تا تسلی ورکی وہی کہ پدے میدان احد کی تاسو تا زخمون و رسیدل نستاسو مخالف خلق چیدی ولی اگوی تا رسیدلی نیدی زخمونا کہ پا احد کے ستاسو اویا شہیدان شو او زخمیان شو نو کال مخ کے دا بدر میدان کے دا کافر و اویا دوزخ تا نیدی رسیدلی این یمسسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلو کچر تاسو تا زخم رسیدلی وی ستاسو نمخ کے قوم تم زخم رسیدلی وی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا دا خوروزی شپی دی منگے اڑو راڑو کلب تگٹیو کلب دوی گٹی کلب یو گٹا کئی کلب بل گٹا کئی نو دے آیات کے یو قیدہ و یو اصول دا غیر رہنمائی کی گی دا اللہ عادت تے پدے عالم کی کلب سختی وی کلب نرمی وی کلب خفقان وی کلب خوشحالی وی کلب تکلیف وی کلب راحت وی نو دا اوڑی روڑی نو داویلوها بین الناس نکا پس وجہ باندے باطل قوت عارضی فتح حاصل اکللا
نو حق پرس خلق دے خفقیگی نا دا دے نگڑی کہ گنی منگتب ہمیشہ شکست بھی بلکہ دا دے شکست اسباب معلوم کا بیا دا غیم مخنیویو کا ولا تہنوا ولا تحزنوا سستی مراولے جان کے ولا تحزنوا غم جن کے گیما وانتم الاعلون ام تاسو بغالب یہ ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنان یہ ان یمسسکم قرح کرسید لیوی تاسو تزخمنا فقد مس القوم قرح مثلو فتحقیق سرا رسید لی کافر قوم تا زخمنا پا مثل لی دا بدر میدان کی مرگ جوبل دو قمر پا کافرو کم شوی دا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا دار وزیری منگے اڑو راڑو بین الناس دخل کو پما بین کی دخل کو پمنس کی دا شپیر وزی دا گٹو تاوان اڑو راڑو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دے دا پارا چی اللہ معلوم کی اخکارا کی الَّذِينَ اغخلق آمنو چی ایمان روڑے دے ویتخذ منکم شہداء او انیسی اللہ پاک پتاسو کی شہیدان بعد پاک دا شہادت مرتبے تو رسائی شپیر وزی اوڑی روڑی کلے یو گٹیو کلے بل گٹی دے کے سو حکمت تے یو پاک دا حکمت تے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دے دا پارا چی اللہ معلوم کی اللہ تا معلوم دی خو چی خلقو تے معلوم کی چی اللہ معلوم کی اغا خلق آمنو چی ایمان روڑے دے نو رشتین مومن او منافق بفا کی جدا جدا شی دا دوارو رنگ با صفا صفا جدا خکارا شی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او بعد پاکستاسونا اللہ پاک شہیدان بکی واللہ لا يحب الظالمین اللہ محبت نکی دا ظالمانو سرا دا ظالمانو نا مراد مشرکان دی جی دا احد پا میدان کے مسلمانان مقابلے لراغلی دے عارضی کامیابی سبب دا نلے لیکن کافر دا خدای خوخ دی نو کامیابی کرد نور اسباب دی پکی یا مراد تینا منافقین لی چی عین پا مقابان لی دا مسلمانانو نا واپس لارل ندوی خدای دا ایمان و دا شہادت دا مقام نا دیر لری ویشتل وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دے دا پارا چی اللہ پاک کی اغا خلق چی ایمان روڑے دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او محو کی کافران لرا فتح و شکست بدلیدن کے اوڑیدن کے روڑیدن کی چیز دے مسلمانانو تا مقام شہادت ملو شو دا مومن و منافق پا کے فرق معلوم شو مسلمان پا کے پاک شو دا گناہنونا او کافر پا مزا مزا دنیا نا ختمی گی عارضی طور بانے کافر تا کامیابی ملو شفاغی کی غرور و تکبر پا کراغی دا غرور و تکبر پا وجہ خدای دا قبل دربار نمو شرل او دا دنیا نیم رکل وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بل لے دا پارا چی اللہ تعالی پاک کی اغا خلق آمنو چی ایمانی روڑے دے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او محو کی رک کی کافرانو لرا ام حسبتم ان تدخلوا الجنتا آیا تاسو خیال او گمان کوئے چی تاسو بجنت تداخل شے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين حال دار چ اللہ کار کڑی نی اغا خلق
جاهدوا منکم کہ پتاسو کہ اگر جہاد کئی ویعلم الصابرین او اللہ ندی خکارک کرے صبر کو ان کے خلق دا جنت اعلی مقامات اچت درجو تا اللہ پاک تاسو رسول غواری دا سے پا قلار و پا ارام بانے بناستے و بس جنت تبلی رسی اللہ و پتاسو پا دنیا کے امتحانات راولی اگر امتحانات کے وتاسو صبر کوئے نو بیا بم جنت ترسی ام حسبتم ان تدخلوا الجنتا آیا تاسو خیال و گمان کوئے ان تدخلوا الجنتا چہ تاسو با امدا سے حال کے جنت تداخل شے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا حال دار چہ اللہ ندی معلوم کرے الذین اغا خلق جاہدوا منکم چہ پتاسو کہ اغا جہاد کئی مجاہدین اللہ معلوم کری ندی جنت تبزی اللہ تا معلوم دی خلقو تے معلوم ای ویعلم الصابرین او اللہ ندی معلوم کرے لا اخکار کری ندی صابر خلق صابرین ثابت قدم خلق ولقد کنتم تمنون الموت فتحقیق سرت تاسو تمنا کولد مرگ من قبل ان تلقوه مخد دین چه تاسو کا دا جہاد سر ملاقی شے دا کافر سر ملاقی شے دا مرگم لالی دل نو مرگم غستو فقد رأيتموه فتحقیق سر تاسو اولی دا مرگ لرا وانتم تنظرون او تاسو ورتکتل کم صحابہ کرام چہ دا بدر پا میدان کے شریک شوینو او بیا بدر حضرات اللہ پاک کم فضیلتون ورکلل چہ پا تمام امت کے بہترین درجے اغل ورکل سوک چہ پا بدر کے مرگری شوی نبیاوا دے نور صحابہ کرامو آرزو بے کولا تمنا بے کولا یا اللہ دا سے مقراولے او منگ پدغ موقع کے شریک کے دا شہادت مرتبہ را لرا کے اقا مرگری چاچے دا مرگ تمنا کولا شہادت غست دا احد پا موقع باندے اگوی پیغمبر علیہ السلام لمشورہ وکوی مدینہ کی نجنگی گو بار بزو بار میدان تزو نو دا دوی اگر تمنا و اللہ پورا کرلا میدان جہاد کے مرگے پخپل استرگولی دا نچے مخی کے گے ننو رستو کے گے بسنگتا خو مرگ غستو اس سنگا رستو کے گے نبا رستو کے گے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فتحقیق سرطاسو تمنا کروا دا مرگ جہاد کے دا شہادت مرگم دا اللہ نا غستو من قبل ان تلقوه مخد دین چتاسو دے مرگ سر ملاقی شے فقد رأیتموه فتحقیق سرطاسو اولید دے مرگ لرا وانتم تنظرون استاسو ورتکتل دسترگلوان دے مرگ راغی میدان احد کے پیغمبر علیہ السلام پخپل باندے دا جنگ نقشہ جوڑا کرلا صفونے درست کرل اور بیا دا غر یو کندو یو دروا دا اغزینا دا دشمن دا راتلو خطروا دا صحابہ کرامو دا شاہ طرف تا دا کندو 50 تیر انداز دا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مشرے کی دغلتا مقرر کری شو ویدہ دے دینا بخوزینا کہ مسلمانان غالب شوہم کہ مغلوب شوہم تردے کچر تاسو اولی دل چه منگ باندے مارغان رازی او زمنگ وخی شکی او خری بیاوم دخپل زینا خوزینا
او بیا ورته پیغمبر علیہ السلام فرمائی وَإِنَّا لَن نَزَالُ غَالِبِينَ ما ثبتتم مکانکم من با ہمیشہ غالب یو خو کچر دق زی تاسو خالی پری نخودا غالب بیو خدا مورچہ با پری دینا فوج تا پورا ہدایات ورکلی شو بیا جنگ شروع شو میدان گرم شو مجاہدین مسلمانان خپ بادرے باندے اڑوان دی روانو ابو دجانہ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما اور دا سے نور مجاہدین دیر زیاد پزلورتیا باندے ور روانو او دا کافرانو املا ما تکڑلا کافر دیر سخت شکست سرا مخامخ شو تیختے اکڑلا اللہ پاک خپل وعدہ دا صحابہ کرام سرا پورا کرلا کفارو تا مکمل شکست رسید وار خطا لاول اگا خزی چی دا غیرت ورکولو دا پارا کافر دا زان سر روستے وی چی کافر کا تیختا کئی بزدلی کئی نو خزب و تا پیغور کئی ننگ با ورمخ کی اقا خزو پینچیو چی تکڑی وی او پینزے بے پخپو کے شلنگے دل او غر طرف تا پا منڈ منڈ روانے تختے دے مجاہدین مال غنیمت را ٹولولو باندے شروع کڑلا دا منظر کہ 50 تیرانداز اولی دل پزرک رالل مکمل فتح اشلا دشمن پتیخ تروان دے کنڈو کے منگ تش پاتیو اسے بے سا وقت تیرے رازے چا منگم پا دشمن پسی شویز غلو او منگ مال غنیمت را ٹول کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام ارشادات وریاد کرن اگوی ورطویل دا پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد اصلی منشا اگا داوا چی من کامیاب شو او بس کامیابی راغ للا نور دل تپاتے کے دلو حاجت نیشتری دا خیالیو کو او پمال غنیمت را ٹولولو پسی ور روان شو عبداللہ ابن جبیر سرا یولس کسان پا دا درک پاتی شو دا حفاظت تا پارا دا مشرکانو دا ڈلینا سالار خالد ابن ولید چی دقا وقت کی رضی اللہ نو اگا سر رخپل مرگرو چی پتیخ تتلیو دا دقی کندو پشابان چراغی وی قتل لس کسان دی نو پسونو سوار کافر اگوی پرالو پدے کسانو باندی شورو کللا عبداللہ ابن جبیر او داغ مرگرو دیر بہادرے سرا مقابلہ اکرلا و دا گن تعداد سر مقابلہ اونشلا دوی شہیدان شو صحابہ کرام چھ میدان کے پمال غنیمت را ٹولولو باندے شورو کڑوا او درست دا طرفنا خپ امن او مطمئنو ناصاف دا کافر لخکر پہ دا شان راغی او دیر سخ گزارونے پہ اکرل مختا چھ کم کافر تختیدلیو اغویل آواز ورکل اغویم پر واپس شو مسلمانان پا دے منز کے گیر شو ہر طرف نا پہ گزارون شروع شو مسلمانان سو زخمیان شو او سو شہیدان شو یو قسم افراتفری شروع شلا ابن قمیہ یو غٹ کان رواغشتو پا پیغمبر علیہ السلام باندے گزارو کا غاق مبارک شہید شو مخ مبارک پوی نصر شو ابن قمیہ اغسطل چھ پیغمبر علیہ السلام قتل کی و مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دا اسلام جنڈا دا پلاس کیوا اگا مخ کے شو او مدافعاتیو کو پیغمبر علیہ السلام دا زخمون دا لاسا پزمکر اپریوتا او دق وقت شیطان چغکرا الا ان محمدن قد قتل خبردار شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید شو دی اوریدو سرا دا صحابہ کرامو لاس پون دم او ختم کمزوری شو دا مشرکانو پا دا وقت چکم سردار دے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقت اغم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا کافر و مشرو
دا بعض خلکو کمزور خلکو پدله کې رالل چې ابو سفیان نه به امن غواړو. بعض منافقانو دا آواز وکړ محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو، اسلام پرېږدی، خپل زوړ دین ته وروړی، زړو مذهبونو ته لاړ شي. دغه وخت کې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا د تره دی انس ابن النضر هغه چغه کړه که محمد قتل دی نو د محمد رب خو جمدی دی، دین به نه پرېږدی، په خپل زوړ دین پاتې شي. د پیغمبر علیہ السلام د وفات نه رستو جن کې به څه خوند او مزه وي؟ جن بې خونده شو. راځئ خپل ځان قرباني کوو، خو په خپل مشن به کلک ولاړ یو. آواز شوی د پیغمبر علیہ السلام وفات ته. انس ابن نظر وی پیغمبر علیہ السلام چې په خپل کم کار باندې د خپل سر قربانی ورکړه، موږ به هم په هغې قرباني ورکوو. ډېر په بهادرۍ باندې ورمخکې شو او دغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام په زور آواز کوي الی عباد الله، الی عباد الله، اے د الله بندیانو، انا رسول الله، راشه زه د الله رسول یم دلته ما. وی کعب ابن مالک پیغمبر علیہ السلام او پیجنده او اغم چغې کړې یا معشر المسلمین، اے مسلمانانو مبارک شه پیغمبر علیہ السلام جمدی دی دے کې موجود دی. وی دی آوازونو سره هغه خواره واره مسلمانان بیا را جمع شو. 10 صحابه کرام د پیغمبر علیہ السلام خواته را جمع شو، مدافعت یې شروع کړ. د مشرکانو لښکر هغه تس نس کړ. دې موقع باندې سعد ابن ابی وقاص، طلحه، ابو طلحه، قتاده ابن النعمان وغیرہ ډیر زیاته بہادری کړې ده. آخر مشرکانو میدان پرېښود، لاړل او تښتېدل. وما محمد الا رسول، دې کې اعلان وشو محمد ګورې الله نه دی، د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم. د نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي، ټولو خپل د دین خدمت کړی دی او په دین باندې ځان قرباني کړی دی، د دې دنیا نه رخصت شوي دي. پیغمبر علیہ السلام دی وخت کې وفات نه دی، ولې که دی وفات شي نو تاسو به دین پرېږدئ؟ خبردار ګورې دین پرېښودو خبرې به نه کوئ. نو دې آیاتونو کې پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرامو ته تسلی ورکړې شوله. وما محمد الا رسول، ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا اللہ رسول لے. قد خلت من قبله الرسل، پتحقیق سرا تیر شوی دی مخک ددن پیغمبران. افا اماتا او قتلا، کچر پیغمبر علیہ السلام پخپل مرگ باندے وفات شی او قتلا یا د بل د لاس شهید شي، انقلبتم علی اعقابکم، ولتاسو به واپس کیږئ په خپلو پوندو باندې، دین به پرېږدئ، واپس کیږئ به. ومن ينقلب على عقبيه، هغه څوک چې په خپلو پوندو باندې واپس شو، مرتد شو، فلن يضر الله شيئا، بالکل الله ته ضرر نشي رسولی د هیڅ شي، اللہ تبس نقصان او نہ رسی. وسیجزی اللہ الشاکرین، نظر دے چا اللہ با شکر گزارو تا ثواب ورکی. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، مناسب ندی او نفس دا پارا ان تموت چی مرشی الا باذن اللہ، مگر پا حکم دا اللہ، کتابا مؤجلا، دا لکل شوی دی پا وقت مقررہ، دا ہر چا دا پارا وقت مقرر دی، نو دا خپل نیٹے نزو زرسو کا خواکی دی نشی دی خواکی دی نشی. ومن یرد ثواب الدنیا، آغا سوک چے ارادہ کئی غواری بدلہ دا دنیا، نو اتیہی منہا، نو منگ ولدی دنیا کے بدلہ ورکو.
ومن يرد ثواب الآخرة اغا سوک چه بدل دا آخرت غواری ثواب دا آخرت غواری نؤتیه منها من ورلا آخرت ثواب نورکو وسنجز الشاکرین حضر چه من با بدل ورکو شکر کو ان کو تا احسان من ان کو تا هو كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير دیر دا پیغمبرانونا قاتل معه جنگی دلی داغ پا مرگرتیا کے ربیون کثیر رب والا کسان دیر خدای کسان و سر دیر جہادن کی جنگی دلی فما وہنو لما اصابهم پس تغوی سس شوی ندی پا اغی تکلیفونو چی دوی ترسیدل با فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے وما ضعفو او نبا پکی کمزوری راتلا ومستکانو نبد چان دباویدل واللہ یحب الصابرین اللہ محبت کی دا صبر کون کو سرا وما کان قولهم نووینا ددوی الا ان قالو مگر دا چی بے ویل ربنا اے زمنگ ربا ربنا اغفر لنا اے زمنگ ربا منگ تبخنو کی ذنوبنا زمنگ دا گناہنو و اسرافنا فی امرنا او زمنگ دا اسراف او دا زیادی زمنگ پدیکار کے وثبت اقدامنا پروردگار قدمنا زمنگ مضبوط کے وانصرنا منصر امدادو کے علی القوم الكافرین فمقابل دا قوم دا کافرو کے فآتاهم اللہ ثواب الدنیا بس اللہ ورکدوی لثواب دا دنیا وحسن ثواب الآخرہ او سڑیر خلے ثواب دا آخرت واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کی دنیکی کون کو سرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.